وإذا أراد الله عز وجل شيئا عطل له قوانين الحياة، وإذا أراد الله عز وجل قلبت له قوانين الطبيعية. چې کله الله اراده وکړي د یو کار کولو، نو زما عزتمندو د قانون د فطرت دغه رنګې د نظام د ټول سیستم ودیسته پیل شي، ایسته پل شي، بیا د الله رب العالمین د ارادې مخامخ د هغې په مخې ته هېڅ یو شی رکاوټ د هغې ته خنډ او حایل نه واقع کېږي. د جاپان څومره ټکنالوژي وه، د ترقۍ مثال به ورکېدلی شو، لیکن زلزلې چې پرې راوسته او سونامي د هر څه وله د کاغذونو غوندې والوزول. یو زلزله چې راولي دا درنې درنې آبادۍ داسې خوځوي لکه زنګوله چې سړی جټکه او حرکت ورکوي. وإذا أراد الله عز وجل عطل له قوانين الحياة وقلبت له القوانين الطبيعية فحينئذ فالبحر لا يغرق. په دغه وخت کې بیا سمندر ډوبول نشي کولی. په یو وخت کې په لکو باندې کسان په بحر قلزم باندې ورتېرېږي او هېڅ هم نشي کولی. ولا تحرق النار، په دغه وخت کې بیا اور دا سېزل نشي کولی. ولا يعصم الجبل، دا غر بیا چې کوم دی چاته نجات نشي ورکولی. نوح علیه السلام زی ویلې دا غر به مې بچ کړي. او دغه رنګې فالرضیع یتکلم، بیا د غېږې ماشوم بچی هغه خبرې کوي. او لکه د عیسی علیه السلام واقع په دې دلیل دی. فقال انی عبد الله، د جریج واقع. او دغه رنګې ونیام یصحون بعد 300، او 300 کاله بعد د خوب نه خلک را بیداریږي او د هغې صحت بالکل روغي. او دا لاسکه چې والعذراء تلدو وتحمل بغیر زواج، یو پیغله زنانه بغیر د واده او د خاوند د هغې ماشوم کیږي، د مریم علیه السلام. او والعجوز العاقر تلدو، یو زنانه چې د هغې عمر 98 سال ته رسېدلی، چې الله اراده وکړي په هغه وخت کې له بچی ورکړي. نو فذلك الله عز وجل هو المتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع والحبس والرفض. دغه رب العالمین دی. زما عزتمندو ښکته کول، پورته کول، بچایي ته خېجول، راغورځول، صحت او بیماری، اغنا او دغه رنګې فقیري، اماتت او حیا، ژوند او مرګ، عزت او ذلت، دغه رنګې صحت او تندرستي او بیماری، دا څوک کوي؟ فعال لما یرید، دا رب العالمین کوي. زما عزتمندو دغه یو ذات، دغه الله سبحانه وتعالی د انسانانو د کامیابۍ دپاره او د خپل تعارف دپاره دا عظیم کتاب قرآن کریم دا رالیږلی. یو د انسانانو معیار دی د چا په نیز باندې زما عزتمندو د کامیابۍ او دغه رنګې د چا په نیز باندې د عزت څیزه هغه صحتي ظاهري حسني. څوک چې کوم دی دا په دنیا باچاهۍ کې ګڼي، څوک یې په نفرۍ کې، څوک په یو څیز کې بل کې. لیکن زما عزتمندو موږ او تاسو چې قرآن او حدیث ته وګورو، د الله او د الله رسول د هغې په نیز باندې دغه د کامیابۍ، دغه د عزت زاویې او معیار نه دی.